السلام علیکم قدرمنو خویندورونو هیله مند یم چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. احسان الله عزیزی یم د جرمن ورډز ان پښتو لنګویج چینل څخه. هیله مند یم چې د درس تر پایه راسره پاتې شئ او یو څه ترې زده کړئ، په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده وکړئ. قدرمنو خویندورونو زه به کوشش کوم چې تاسو ته یوه ویډیو د الماني ژبې د ګرامر په برخه کې، یوه ویډیو د لغتونو په برخه کې او یوه ویډیو هم د جملو په برخه کې چمتو کړم او تاسو ته اپلوډ کړم. نو قدرمنو خویندورونو راځو زموږ درس ته، او زموږ نننی درس هغه د ګرامر په برخه کې دی او دغه موضوع ډیره اړینه موضوع ده، ډیره مهمه موضوع ده. کوشش وکړئ چې په غور سره یې واورئ او یو څه ترې زده کړئ. نو قدرمنو خویندورونو دغه ویډیو ما په یوه یادونه کوم، دغه ویډیو ما په څلورو برخو ویشله چې په لومړۍ برخه کې به نن موږ په عمومي معلوماتو باندې عموما بحث کوو، په دویمه ویډیو کې به په دوهمه برخه، همداسې په دریمه ویډیو کې په دریمه برخه او په څلورمه ویډیو کې په څلورمه برخه باندې بحث کوم. ځکه که چېرته دغه ټول موضوعات سره په یوه ویډیو کې راټول کړم نو تاسې به هم راسره خسته شئ او درس به درته خسته کن شي. نو په دې خاطر چې تاسو ته هم دغه درس خسته کن نه شي، ستړي راسره نه شي، نو ویډیو به لنډه جوړو او موضوع به تقسیم کو په څلورو ویډیوګانو باندې. نو زموږ نننۍ موضوع چې ده قدرمنو خویندورونو هغه د ارتیکلو په برخه کې ده. زیات خویندورونه په دې کې مشکل لري چې موږ به څنګه، یا کله به موږ ډېر استعمالو، کله به موږ ډي استعمالو، کله به موږ ډس استعمالو. قدرمنو خویندورونو د دې دپاره قوي قوانین نشته دي، قوي قوانین نشته دی. نو ما د ډېر پلټنې وروسته یو څه قوانین تاسې ته راټول کړل چې هغه ډېر مهم دي او د دې په واسطه تاسو کولی شئ چې د یو نوم جنسیت هغه په اسانۍ سره وټاکئ. قدرمنو خویندورونو ما لیکلي دلته چې ډس ګشلیشت، د ډس ګشلیشت یعنې ګشلیشت وایي قدرمنو خویندورونو هغه جنسیت ته. نو زما مطلب د دې څخه هغه جنسیت نه دی چې یعنې مطلب مې د انسانانو نارینه یا ښځینه جنسیت، بلکې د دې څخه زما مطلب یعنی د جرمني ژبې د نومونو جنسیت چې کوم دی هغه دی. یعنی په جرمني ژبه کې قدرمنو خویندورونو ټول نومونه چې دي هغه یو جنسیت لري چې دغه جنسیت ته ګینوس وایي. ګینوس یعنی جنس. په ګینوس کې د قدرمنو خویندورونو موږ سره درې دانې دي چې هغه موږ سره ډیر دی، بل موږ سره ډي دی او بل موږ سره ډس دی. په ډیر باندې به هم تفصیلا ویډیو تاسو ته جوړوم او اپلوډ کوم به په ډي باندې هم او په ډس باندې هم. نو قدرمنو خویندورونو موږ سره لومړی ډیر دی، نو هغه موږ زیات د ماسکولین دپاره یعنی زیات ماسکولین یا مینلیش دپاره یعنی نارینه جنسیت دپاره موږ استعمالوو. یعنی هغه نومونه چې د هغې نارینه جنسیت لري په الماني ژبه کې، او ډي چې دی هغه موږ د فیمینین یعنی وایبلیش دپاره یا د ښځینه جنسیت دپاره یعنی هغه نومونه یا زوبستنټیف چې هغه موږ سره ښځینه جنسیت لري نو هغې ته موږ ډي استعمالوو، او بل موږ سره ډس دی چې هغه موږ د نایټروم دپاره استعمالوو. نایټروم یعنی زیشلیش دپاره، زیشلیش یعنی مخنث دپاره. قدرمنو خویندورونو تقریبا په الماني ژبه کې کوم ارتیکل ډیر چې دی یعنی په الماني ژبه کې 40% کوم نومونه چې دي هغې دپاره موږ چې هغه چې دي موږ سره مسکولین دي، یعنی هغې جنسیت چې دی هغه نارینه جنسیت لرونکي دي چې هغې دپاره موږ ډیر استعمالوو. تقریبا 40% نومونه موږ سره په جرمني ژبه کې چې دي هغه چې دي فیمینین دي، یعنی د هغې جنسیت ښځینه دی، او همداسې یعنی چې د هغې دپاره موږ ډي استعمالوو. او همدارنګه موږ سره 60% کوم نومونه چې دي په جرمني ژبه کې د هغې جنسیت چې دی هغه چې دي موږ سره په بخښنې سره هغه چې دي موږ سره نایټروم دي، یعنی د هغې جنسیت چې دی هغه به مخنث وي، یعنی د هغې دپاره به موږ ډس استعمالوو. یوه یادونه کوم قدرمنو خویندورونو، که چېرته تاسې کله مطمئن نه یاست چې یعنی د یو نوم د جنسیت په ټاکلو کې تاسو مطمئن نه یاست چې دې ته به موږ ډي استعمالوو یا به موږ ورته ډیر استعمالوو یا به موږ ډس استعمالوو، نو تاسې کولی شئ چې هغې ته دغه تاسې ورته ډي استعمال کړئ، یعنې ډي.
یعنی دی به تاسې په هغه وخت کې قدرمنو خویندو ورونو استعمالوئ چې تاسو کله مطمئن نه یاست چې د دې جنسیت چې کوم دی جنسیت په ټاکلو کې تاسې مشکلات لرئ نو د هغې دپاره به تاسو ډي استعمالوئ. نو انشاءالله پر روانو ویډیو کې به په ډېر باندې هم تفصیلا بحث کوو په دې باندې هم او په ډس باندې هم. هیله مند یم چې د ننني درس څخه مو څه زده کړي وي. تر بلې ویډیو پورې چې زه احسان الله عزیزي ستاسې په خدمت کې حاضرېږم تاسې په پاک مهربانه رب سپارم. الله مو مل شه.